سلام علیکم اجمله. وعلیکم سلام. ستړی وشې څنګه یې نکیبه جوړې په خیر یې؟ ته څنګه اجمله تر دې زوی واده مې ده لږ د موټر راکړه ماښام تېرته بېرته راولم. ها موټر خو درنه نه منې کومه خو یوه خبره مې ومنه چې دا موټر زما زړه م دی ګردې مې م دي تریخه مې ده ډېر احتیاط ورسره وکړې وروره پام کوه چې ګوره دې ودونو کې دا موټر یې کټ کوه اخوا کوه چې سره یې ونه وخې چې زړه به راته ټوټې کړي دا موټر تا نه ښه نه دی دا واله کلي بېغمه اوسېږه بېغمه بېرته جنګم روغ جوړ بېرته راولم. خدای دې وکړي چې روغ جوړې راته راولې زه وروره په احتیاط لاړ شه سینه چې واده نه غم جوړ نه کړي راځه دا تیز کناری را تیز سی کنا تیز کو پیویڑو تیز کا پیویڑو نمخ کی نشا چنگندر نمخ کی نشا پیویڑو تی تیز سا سلیپ پیو کا سلیپ پورے کٹ کا وده السلام علیکم اجمله څنګه؟ وعلیکم سلام څنګه جوړې په خیر یې؟ څنګه د کیپ ته موټر ورکړ سلول لا ډېر ته واړو غرق شوم هغې خو پکې دغه دي که نه بچ دي سلامت دي موټر به راوبسې هسپتال کې والله زه لاړم هسپتال وای خدایه پاکه تباه حاجي صاحب ښه یې جوړې خیر شات ښه جوړې توبه خدایه توبه ولې خیر صاحب یو ملګري ته مې موټر ورکړی و اوس یې څلور ملاکونه ورکړي دي نقیب ته یې ورکړی او نقیب ته موټر تا ورکړی ما ورکړی زه خو نقیب پلار یم هو زوی پلار یم موټر یې م خراب کړی دی هر څه یې ورته در په در کړه ښه مې ورته په خوله وویل چې احتیاط وکړه بیا دا موټر تا ورکړی و که نه خود ما ورکړی و ډاکو غله بېکاره انسانه ته څه شوی حاجي صاحب بد دې کړي تا موټر دې څنګه ورکړی راغلی راپسې وایي د تره د زوی واده مې دی نو ملګری مې و نه خو دا دې که اوس ته وژلی وای دا زما موټر چې چوتو چمبول دا دې که اوس ته وژلی وای دا زما موټر چې چوتو چمبول کو تاوان حد کړي دې چې تا موټر ورکړی دا دا د تره د زوی واده مې پرېږدم دې چېرته وها کشکې دا وزې ته څه اوسې ته زه تا نه پرېږدم زه یم زه تا اوسې ته کش کوم دا 8 لکه روپو موټر شکل دې ډاکو ده وا یا ته لکوي که دې نه لکوي دا څه تا دې ما زوی ته موټر څنګه ورکړی راغی وایي د تره د زوی واده مې دی راکړه نه خو خود دې کړي دي نو ته به ورسره راغلی وې که نه چې مې ورکوه تا ما پوښتنه کړې چې ته موټر یې ورکړې نو خو اوس دې دا راته وژلی وای پرېږدم دې چې ته اوس دا د الله کارونه دي واجي صاحبه 4,23,680 روپۍ اوس پورې لګېدلي دي اول زنګ کور ته وکړه چې دا راوړي زنګ منګ پرېږده واجي صاحب نوی موټر مې و نوی زړه مې ورسره خرابېږي موټر چې دا هغه کپاړ کې خرڅ کړي خرڅ کوي خرڅ کوي موټر کپاړ کې خرڅ کوي پام کوه چې ذبیحالله هغه موټر کپاړ کې خرڅ کړه ښه مه کوه بد نشته واجي صاحب په خدای چې د 2 خاخونه دلته اوس دلته تویومه ته ما نه خلاصې زنګ وکړې سمنډک او ممنډک او هغه ته سور ته او برک ته او سپین ګل ته تور ګل ته ټولو ته زنګ وکړو چې انډي راوړي د سره انډي چې شته وایي د سړی انډي راوړي و چې خټ ښه انډي چې شته وایي اول خو ده ته ښه پروت ورکړو خټ ته پیو دی سره راوړئ حاجي صاحب زما کار دی ته کښېنه ودرېږه وایي خټ اندي راوړي شه او خدای داسې کوم پوه شي دې ته فرش ورکړی پرې حاجي صاحب زما کار دی کار دې نه د 4,680 روپۍ لګېدلي دي اوسه پورې دغه روپۍ به م راوړي زنګ به وکړي موټر یې چې 100 روپۍ وکړي هغه به م راوړي هغه کپاړ کې خرڅ کړي کباړ کې خرڅ نه کړي حاجي صاحب 8 لکه روپۍ مې اخېستې 4 لکه او دا څومره چې لګېدي دا دې منفي که نورې راکړه پښتو کې مې چې نه راوړی دی که نه جوړې په خیر کښېنه دا خو ډېر ښه سړی و تاسو ته موټر ورکړی وای بده کړې شه موټر یې ورکړی ده موټر یې که اوس وژلی وای هغه خو ورسره کړي موټر یې ورکړی و دې کې خو ګرانتان ده ګرانتان خو تا زوی کې وه تا په زوی کې خارق نه وی اکشن یې نه کولې دا موټر به نه اړو سم په طریقه بي بي وولې به اوس چپې کېږي نه موټر ګرام ده نه دی ګرام دی تا زوی ګرام ده ودې که ته حاجي صاحب سم د مرچکو په بار باندې ناست دی پوستکی دې ته ما واړوه سړی ګوري موټر ورکوي که نه واجي ګوله ما خو کلکه ورورولي ده ورسره واده یې د تره د زوی ده ما خو دې دپاره ورکړه چې سیالانو سره یې سیالي برابر شي دا ګرېوان مې پرېږدي ساه مې بنده شوه
نو دی چې په داسې غلط دا کټینګ را کټینګ او دی دغه کې مخکې شه وروسته شه نو ما خو دې دپاره نه ورکړه چې ځان خوږي ما خو دې دپاره ورکړه چې هلک د سیالانو سره برابره شي ده کې چینجه ده چې ده پې دا نخرې کولې نو ملامته خو زه نه یم واجي صاحب دا 2 لکه روپو ګاډی مې و واړه بچي مې په ودیم ګاډي مې ساتل نه دې کوي که نه نخرې اوس خو یې دا نخرې وکړې زما د موټر سره بسې کېږي د پیسو سره بسې کېږي